په دې درس کې اولنۍ نښه هغه دا ده چې التماس العلم عند اهل البدع والاهواء. خلق به علمونه او دین به زده کوي د بدعتیانو نه. د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده خلق به د هغه مولیانو نه دین زده کوي چې هغه به بدعتیان وي، هغه به خواهش پرسي، هغوی به حق نه بیانوي. دا نښه راښکاره شوې ده. امام طبراني رحمه الله یو روایت راوړی دی، په هغې کې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان من اشراط الساعه ثلاثه، درې خبرې وایي یادې ساتئ د قیامت په علاماتو کې دي. احداهن په هغه دریو کې یو دا ده ان یلتمس العلم عند الاصاغر، چې علم به د وړو خلکو نه اخیستی کېږي. دې ځای کې د وړو نه مراد دا نه دی چې علم عمر به کم وي، ځکه علماو دا خبره ذکر کړې ده ان المراد بالصغیر فی هذا، په دې ځای کې د صغیر مطلب دا دی صغیر القدر، چې قدر به کم وي په علم کې او په دین کې، لس سن د عمر خبره نه ده. د دې حدیث مطلب دا دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا چې د قیامت ته نږدې کېدو یو علامه دا ده چې خلک به د وړو خلکو نه علم زده کوي، او واړه او ذلیله او کمزوري خلک څوک دي؟ هغه بدعتیان دي. دا نښه ښکاره شوې ده او څه ناشنا ښکاره شوې ده. که ته ګیر چاپېره وګورې خطیبانو ته، مفتیانو ته چې د ځان نه علما جوړ کړي دي، خلکو ته بیانونه کوي او خلکو ته دین ښیي، اکثر هغوی چې دي اهل بدع دي. د خپلو خبرو د لاسه نور خلک هم ګمراه کړو او ځان هم ګمراه کړو. کومه حقه لار چې ده د هغې بیانونکي او د هغې وضاحت کوونکي دا لږ دي. اکثر علما مولیان هغه په بدعاتو کې او په خواهشاتو کې واقع دي. دا یو حقیقت دی چې منل یې پکار دی. حق پرس علما، قرآن او حدیث بیانونکي علما د دوی کمی دی. او ځکه بعض علما دا ټکی استعمالوي ډېر مزیدار، وایي دا داسې زمانه ده چې په دې کې قحط دی. نو قحط خلک څه ته وایي چې کله باران نه کېږي؟ قحط څه ته وایي؟ باران نه کېږي او ځمکه وچې شي نو قحط ته باران وي. هغوی نه، دا داسې زمانه ده چې دې کې قحط الرجال دی، د سړو قحط پکې دی. هغه سړي چې هغه په صحیح معنو سره سړي دي، دې زمانه کې قحط دی د حق پرستو، د هغه علماو قحط دی چې هغه حق بیانوي، کوم حق چې الله رالیږلی په قرآن کې او په حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، د دې بیانونکي لږ دي، د دوی قحط دی. نو خو موږ سره مخکې د قیامت په علاماتو کې یو علامه ذکر شو چې مقررین به څه شي؟ مقررین به ډېر شي، بیانولو والا به ډېر شي. بیانولو والا ډېرېده، مقررین ډېرېده، مطلب دا نه چې حق پرست به ډېر شي، حق پرست به لږي. او ته بل حدیث دی چې بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام په اوله کې ناشنا و، قیامت ته نږدې به بیا ناشنا شي. نو چې کله ناشنا شو مطلب دی چې حق پرست خلک به لږي. نو په دې حدیث کې د اصاغر نه مطلب د کشرانو نه او د وړو خلکو نه مطلب دی. امام ابن المبارک رحمه الله وی، او د روایت امام ابن المبارک رحمه الله هم راوړی دی په زهد کتاب کې. نو بیا د هغې وضاحت هغه کړی دی، وی معنى الاصاغر هم اهل البدع. اصاغر نه مراد دلته بدعتیان دي چې خلک به د بدعتیانو نه دین زده کوي. خو بدعتي څه ته وایي؟ مختصر هغه تاسو ته پته لري بدعتي چا ته ویل کېږي؟ چې په دین کې نوي کارونه او نوي مسلې راوباسي چې هغه په دې دین کې نه دا بدعتي دی. او داسې مولیان ډېر زیات دي چې له خپلې خېټې نه لګیا دي مسلې بیانوي او دین بیانوي، او دې د لاسه دین ګډوډ کېږي. ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله فساد الدین اذا جاء العلم من قبل الصغیر. وی دین به اله فساد، په دین کې به اله فساد پیدا شي او په دین کې به هله کمی راشي
چې کله خلک د دین د دې وړو خلکو نه زده کوي او د دې بدعتیانو نه زده کوي. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به دا خبره کوله: لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اکابرهم. دا خلک به د هغه وخته پورې په خیر کې او په خیر سره به وي چې کله دوی د مشرانو نه علم زده کوي. دلته د مشرانو نه مطلب حق پرست علما او قرآن او حدیث بیانونکي علما. فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم، کله چې د خلکو علم زده کول د بدعتیانو نه شروع کړو او د خواهش پرست مولیانو نه دین زده کوو، نو بیا به دوی تباه کیږي او دوی به هلاک کیږي. نو دې حدیث کې خو دا مسله بیانه شو چې قیامت ته نږدې به خلک د اهل بدعو نه علم زده کوي. خو دلته یو څو مسلې بیانوو. اولنۍ مسله، څه وجه ده چې شریعت موږ د دې خبرې نه منع کړي یو چې تاسو به د بدعتي نه علم نه زده کوئ؟ دا خبره د ساتي د بدعتي نه به بالکل علم نه زده کوي. بعض وایي نه نه زه دې صرف تفسیر وایم او زه دې ترجمه وایم او هغه داسې خبرې کوي چې موږ پکې نشي دوکه کولی. وایي دغه خبرې ته زده کړو. ګوره دې مولیانو له دې اهل بدعو له ډېر چل ورسي په دغه پستو خبرو کې او په دې خوږو خبرو کې چې تو ته ښه خبرې وایي، په دې کې به تا ته څه بدعات او خرافات وښیي. ځکه امام ابن سیرین رحمه الله پسې یو بدعتي راغی، وی یو خبره کومه، هغه ورته ولا کلمه یو ټکی به هم نه وي. وی نه یو خبره وي ولا نصف کلمه، نیم ټکی د نه هم نه اورم، نیم ټکی. یو ته شاګردان وایي چې تا خو ډېره سختي وکړه، تا به اورېدلی وی چې دی څه وایي. هغه وی دا بدعتیان دي او د دوی دا خبرې د انسان د زړه ورانوي. د انسان په زړه کې اوس پته لګي موږ چې ته په بدعت کې اخته کړي، ځکه چې بدعتي خو خپل بدعت داسې نه ثابتوي چې بس ساده خبره به وکړي، خو به ښایسته کوي که نه، هغه ښایسته کوي، د هغې دپاره به دلایل لټوي، د هغې دپاره به یو شی بل شی بیا به تا ته بیان کړي. ها عالم به لا بیا هم څه نه څه فرق وکړي، عالم به لا بیا هم څه نه څه فرق وکړي، او چې تکړه عالم یې فرق کولی شي چې وایي د دا خبره غلطه او دا کمزوري، خو عوام خو دا فرق نشي کولی که نه. ځکه دا خبره د دې بعضو مولیانو او عوامو چې د هر چا نه دین زده کوه او د هر چا سره کښېنه، نه دا غلطه ده. د هر چا سره چې دین زده کوې او د هر چا سره چې کښېنې، نو خو هر څه به دې ګډ وډ شي. بیا د اهل بدعو نه به علم نه زده کوئ. کله ته پته ولګي چې دا مولا په دین کې بدعت او خرافات راوستي دي او په دین کې نوي کارونه راوستي دي او په بیان کې هغه څه وایي چې هغه قرآن او حدیث کې نشتي، نو بیا به ته د داسې مولا نه دین نه زده کوې. ځکه چې ته خو خبر نه یې، ته خو په دې نیت داسې چې دی ماته دین ښیي او هغه ته هغه څه ښیي چې هغه په دین کې نشتي. څه وجه ده؟ دوه وجې دي. یوه، که چېرته ما ورته د بدعتي سړي نه علم زده کوو، نو دی ځان ته په غرور کې شي چې زه هم څوک یم. نو په کار خو دا دی چې زموږ د کار د لاسه د بدعتي ته ځان سپک ښکاره شي. الټه څه شوه؟ زموږ د لاسه بدعتي ته ځان غټ ښکاره شو چې زه هم څوک یم. سره د بدعاتو د خرافاتو د هغه په درس کې ګڼه، سره د بدعاتو د خرافاتو هغه ته خلک ناسې دین ته زده کوي، خو هغه ځان ته په دغه کې شو چې زه هم څوک یم. دویم فساد پکې دا دی چې خلک پې هم دوکه کېږي. لکه اوس یو بدعتي مولا دی، په دین کې نوي نوي مسلې بیانوي، ته هم د هغه درس ته ناست یې، زه هم ناست یم، پلانی هم ناست دی، علانې هم ناست دی. نو دا خلک ټول په دې دوکه شي چې یاره دا سړی که څه حق پرست دی، نو نور خلک به هم دې درس له راځي. خو که چېرته ما ورته د اهل بدعو مجلسونه پرېږدو او د هغوی درسونه پرېږدو، نو نور خلک به له نه راځي. ته پکې ناست یې، زه ناست یم، دې سره خو عادت ډېرېږي، او چې څومره خلک ډېرېږي نو عوام خو دې ته ګوري چې درس کې خلک ډېرو، وایي دا حق پرست مولا دی. لکه څه دلیل دی چې دا حق پرست دی؟ وایي په درس کې څومره ډېر خلک ناست. اهل بدعو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي، د هغوی د درسونو نه، د هغوی د بیانونو نه به ځان لرې ساتي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ان من البیان لسحرا، بعض بیانونه هغه چې جادوي. جادو څه مطلب دی بعض بیانونه جادوي؟ ځان ته انسان راکاږي، سترګې به دله بندې کړي. کمال دی دا خبرې کول
او د خبرو د طریقه ټول خو خبرې نشي کولی کنه بعض خلک داسې خبرې وکړي چې د انسان د ذهن سم وچورلی را وچورلی خو چې کله دی هغه ګړز وخوري که نه وروسته په هوش کې را شوي ته وګوره هغه وایي ما ته دا خبره کوله پارټۍ مو ته ما سوچ ونه کړو ته هغه سوچ ته پرېږدي نه داسې ورته دا خبره ته ورته وکړي په دنیوي معاملاتو کې هم ته د یو سړي سره به میلاو شي څه سامان څه شی به ترې اخلي نو هغه به دا خبرې دومره ته ورته وکړي چې تا به بلکل مطمئن کړي ته دا سامان واخلې کور ته لاړ شي هغه دیسي بیا ته خلکو ته ډېر ووایي چې دا خو دیسي نه وي تا په هغه ټیم ولې نه کتو په هغه ټیم هغه ستا ذهن داسې ته ورته وکړو نو بعض بیانونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه جادو د خلکو د زړونه راکاږي خپل طرف ته په دې طریقه باندې خبرې وکړي ځکه د بدعتیانو د مجالسو نه به ځان لرې ساتي څه وخت کې څه ملګري درس له به نه راځو ما دې تپوس وکړو تاسو درس ته نه راځئ وایي چې دلته یو مولوي صاحب د تفسیر درس کې موږ هغې ته ناست هغه مولوي صاحب کټاس بدعتي دی نو ما سړی خو بدعتي دی وایي نه موږ ته بدعت نه زده کوو موږ ته صحیح خبرې زده کوو نو اولنی سوال خو دا دی چې ته به بدعت او په صحیح کې فرق کولی شي دویم ته چې لاړې ملک صاحب مخکې ذکر وکړو ته چې لاړې هغه ځان ته په غرور کې شو چې زه هم څوک یم دریم خلک هم دوکه شو کې ته ورته ناست پلانې ناست بل ناست خلک ویره دې سړي کې څه کمال دی چې دومره خلک یې خواله راشي نو قیامت ته نږدې کېدو یو علامه څه شوه چې خلک به د بدعتیانو نه علم زده کوي نو سبا وګوره که نه د مفتي منصب او د امامتۍ منصبونه او د قاضیتوب منصبونه او د اکثر د اهل بدعو سره دي په بدعاتو او خرافاتو کې واقع خلک دي رب العالمین دې زمونږ حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د بدعتیانو او د اهل بدعو د مجالسو نه د الله موږ لرې ساتي بله نښه د قیامت ته رانږدې کېدو دا دی چې امانت به ضایع شي امانت به څه شي ضایع شي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا ضیعت الامانه فانتظر الساعه چې کله امانت ضایع شو نو بیا د قیامت انتظار کوه یو کس تپوس وکړو وی کیف اضاعتها یا رسول الله یا رسول الله امانت به څنګه ضایع کېږي امانت ضایع کول څه ته وایي هغه ورته اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې کله خبره یو داسې سړي ته حواله شوه چې هغه د هغې حقدار نه وي نو بیا د قیامت انتظار کوه دې ته وایي د امانت ضایع کېده او په دې باندې ډېر دلایل نور هم ډېر دلایل دي په دې باندې چې په آخره زمانه کې به امانت څه شي هغه به ضایع شي نو امانت ضایع کېده په دې حدیث کې وضاحت داسې وشو لکه یو کار چاته حواله کول او هغه سړی د دې کار حقدار نه د زموږ په دې زمانه کې راښکاره شوي ده او که نه راښکاره شوي یو سړی د یو ملک باچای شي او هغه حقدار د دې نه دی چې هغه د باچای شي د امانت ضایع کېدی یو سړی د دې علاقې امیر شي امارت ته ورته ورکړی شي او دی د دې حقدار نه دی چې دی امیر شي د امانت ضایع کېدی دي یو سړی د قاضیتوب په منصب باندې ناست او دی د دې حقدار نه دی ته امانت ضایع کېده زه یو وخت کې د یو کس سره میلاو شوی وم نو خلکو راته وایي چې دی هلته په ملک کې قاضي و فیصلې به یې کولې او هغه د عربۍ عبارت صحیح نه شي ویلی دې ته وایي د امانت ضایع کېده یو سړی ناست دی د قاضي په منصب باندې فیصلې کوي او د خلکو جوړ جاړی راولي او د خلکو ظالم به بندی د ظلم نه او مظلوم سره مرسته کوي دې دپاره ناست دی او په خپل هغه په دین باندې پوه نه دی دې ته د امانت ضایع کېده منصب د افتا فتوا ورکول دا مې لوی منصب دی که په دې باندې دې سړی کښېني چې هغه د دې حقدار نه ضایع شو دا منصب امانت ضایع شو دی او بیا دې سزا اوس مفتیان دومره ډېر شوي دي چې کاڼه اوچتې او د پتیلې نه سر اوچتې لاندې تې مفتي پروتي ټکه و مفتي دا جي پلانې مفتي صاحب دا جي پلانې مفتي صاحب دا جي پلانې مفتي صاحب
او په دې سعودي عرب کې دومره غټ علما دي، دومره لوی علما د علم غرونه، او یو هم د نوم سره مفتي نه لیکي. او زمونږ وړوکی هلک به یو 2 ورځې به شي چې فارغه شوی به وي هغسې مفتي. یو کورس یې راویستی د مفتي دپاره، 4 میاشتې کورس دی چې دا کورس ته وکړو ته څه شوې مفتي شوې. حالانکې د مفتي صحیح ده آداب او طریقې او د بیانول پکار دي کورس کې، خو د مفتي منصب ته انسان څنګه رسي؟ دی په علم سره رسي. یو سړی په علم کې لګیا دی سم جوړ په دې علم کې لاړ، ګیره پکې سپینه شوه، د سر ویښتې پکې سپین شو، ملای پکې ټیټه شوه، دا اوس مفتي دی. اوس یې تپوس کوه داسې کورس مورس نه دی کړی، علم ورسره ډېر دی، یو مفتي دی. اوس که د مفتیانو دپاره کورس راوځي بیا خو به ته هم یو کورس کوي، سبا له به ستا نوم سره هم لیکلي مفتي پلانې مفتي پلانې مفتي پلانې. ما یو وخت کې پاکستان کې د بعضو علماو نه تپوس وکړو، ما یاره په دې بدعتیانو کې خو د مفتیان ډېر وو، خو دا نن سبا زه په دې سلفیانو په دې حق پرستو کې هم د مفتیان ډېر راښکاره شي چې دا ګوره د هغوی پېښې شروع کړي. نه هغوی نه دا موږ یو بل چل کړی، ما څه چل هم کړی وی هلته دوی کې به روزانه 2-3 مفتیان را پیدا کېدو، او عوام خو دې ته نه ګوري چې علم د چا سره چې نوم سره مفتي لګي وی مفتي دی. اوس عوام د څه نه خبر دي، خو نوم سره څه دی مفتي. نو د دوی د مفتیان ډېرېدو زور هم ډېرېدو، شور هم ډېرېدو، وی موږ هم دغه چل شروع کړو. ځکه چې زمونږ هغه ناست دی موږ ته شیخ صاحب وایو، دوی هغه ناست دی مفتي صاحب، د مفتي صاحب دا نوم په د عوامو ضرور لیکي، ته ګوره مفتي دی. ښه نو دا بل عالم دی وایي، داسې سادهګان دا وایي هغه عالم دی او دا څه دی مفتي دی. نو ګورې عالم مفتي دی، خو دوی دا نوم چې لګېدلی د مفتي دا لقب لګېدلی که نه بس بیا دا مخکې شو. نو هغه ملګرو بیا ماته ووایي هغه علما ووایي موږ ځکه دا چل شروع کړی، خو موږ دا نوم هم هغه چا له ورکوو چې حقدار وي. نو بس دا مفتي ورسره لګوو، موږ وایو چې دا بدعو ته هم پته ولګي، د عوامو ته چې دا حق پرست مفتیان دي. نو زموږ په ملک کې دا جاخره وتې ده، اوس دا د امانت ضایع کېدی دي. یو سړی حقدار نه دی د دې منصب د افتا او تا پې کېنولی چې دا مفتي صاحب د خو امانت دې ضایع کړو که نه، خیانت دې وکړو، امانت ضایع شو. او بیا دلته دا نصیحت چې د مولیانو ته د اوږده اوږده القاب ورکول او د علماو ته دا هم د سلفو طریقه نه وه. لکه څومره لوی علما تېر شوي دي، لکه مثال به پې والو چې کوم مشهور دی زموږ په ملک کې ډېر په د امامانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله، زیات نه زیات د هغه د نوم سره موږ څه وایو امام ابو حنیفه، امام ابو حنیفه. او دا اوسنی کورنی مفتي د ده د نوم سره چې کوم ټریلیلنګ خدولی دي ورته، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ العرب، شیخ العجب، فصیح اللسان، لذیذ البیان، او خطبی دا وکیل احناف و ترجمان دیوبند او شعر اهل سنت دومره شی پړ به تړلی، د دې سره په خپل هغه مولا کې تکبر پیدا شي چې انسان څوک یم. خبرې په شروع کې به دی وبکې هغه چې کله هغه بورډ ته وګوري په هغه نوم بورډ باندې د نوم داسې لیکلی شوی او بیا د هغه دغه نه واوري هغه څوک چې بیانوي نو په ده کې غرور راشي، تکبر پکې راشي. ځکه حق پرست علما دا نه خوښوي او دې نه منع کوي چې داسې به نه کوې. او موږ د دې نومونو حقدار نه یو. نو خبره مې دې پورې راواغسته چې د امانت ضایع کېده یو دا دي چې د افتا په منصب باندې یو سړی ناست دی او هغه د هغې حقدار نه دی. یو حدیث کې دا هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په اخر زمانه کې به د امانتګیري دومره ورکه شي، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، خیانت به عام شي او امانتګیري به ختم شي تر دې چې بیا به دا ویلی کېږي چې ان فی بني فلان رجلا امینا. یاره یې خلک به وایي
وی هغه پلاني خاندان کې یو سړی دی ډېر امانتګر دی، یعنی په دومره خلکو کې او مخلوق کې یو سړی دی چې هغه په دې مشهور چې امانتګر دی. نو خلک وایي که ته څه معامله کوې یا څه پیسې ږدي یا څه ورکوې وله نو د هغه پلاني سره کېده، په نورو خلکو باندې به چا دغه نه وي، اعتبار به پرې نه وي او نه به په اعتماد وي. انس بن مالک رضی الله عنه حدیث دی، په هغې کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اول ما تفقدون من دینکم الامانه. ستاسو دین چې ضایع کېږي نو اولنی شی به تاسو نه څه ضایع کېږي؟ هغه امانتګري به نه ضایع کېږي. واخره الصلاه، او اخرنی کار چې به ضایع کېږي هغه څه دی؟ لمونځ دی. ابتدا به د څه نه کېږي؟ امانت نه، او انتها په لمونځ باندې به مطلب دا شو چې دې سړي نه هر څه ضایع شوي دي. د دې حدیثونو او د دې علامې مطلب دا شو چې قیامت ته به نږدې امانتګري به څه شي؟ به ختمه شي. زمونږ دا وخت دی که نه، امانتګر انسان ډېر کم به تا ته میلاو شي. او زمونږ د دې عوامو دا مطلب دی چې دا امانتګري څه ته وایي؟ چې څوک ورسره پیسې کېږي او دی پکې خیانت ونه کړي، بس دې ته امانتګري وایي. هغې دا غلطه خبره. لکه یو سړی دی، دی عالم دی، د ده سره امانت دی د علم، که ده د علم داسې بیان نه کړو لکه څنګه چې په کار دی نو داسې چل وکړو، خیانت یې وکړو. خیانت صرف په پیسو کې نه کېږي. ګورئ یو سړی په یو علاقه باندې مشر دی، یو سړی باچا دی، یو سړی خلیفه دی، یو سړی امیر دی، یو سړی حاکم دی، یو سړی قاضي دی، او دی د دې علاقې حق ادا نه کړي او د دې د خلکو حق ادا نه کړي نو ده په دې امانت کې څه چل وکړو؟ خیانت یې وکړو. د ستا د کورنۍ چې کومه ده او ستا د بچي چې کوم تا سره اوسېږي او ستا دا ښځه دا هم امانت ته الله تعالی درکړی، د دې هم الله تعالی تپوس کوي. زمونږ چې کله د امانت ټکی واورو نو دا ذهن هم ډایرکټ څه ته لاړ شي؟ پیسو ته. چې امانت دې ته وي ته به د یو سړي سره پیسې کېږدي او هغه به ترې وخوري، بیا خیانت وکړو نه. زمونږ سره ډېر امانتونه پراته دي. دا ستا د بچي ستا د ښځې دم امانت دی او د دې به د قیامت په ورځ تپوس کېږي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او د قیامت په ورځ به د هر ذمہوار نه تپوس کېږي. تا دې بچو ته څه تربیت ورکړی د دې به قیامت په ورځ تپوس کېږي. ته په دې مه خوشحالېږئ چې زه په سعودي عرب کې ناست یم او په بل ملک او په بل ملک کې او وړو مې جامې ښایسته اچولي او ډوډۍ ټیټ خوري او زوی له مې ګاډی واخیستو او پلاني له مې موبایل واخیستو. په دې ته امانت سرته ورسو؟ نه. دا واړه څه عقیده لري، د دوی څه منهج دی، دوی الله پیژني که نه، دوی دین پیژني او که نه، د دوی ناسته پاسته څنګه ده، ستا د دې ښځې عقیده څنګه ده، د هغې ناسته پاسته څنګه ده، په کور کې دننه څه ماحول دی، په کور کې دننه بېدیني ده که دینداري ده، د دې هر څه نه ځان خبرول د یو امانت دی. دې به نه الله تپوس کوي. ګوره ځکه زه دې ملګرو ته دا نصیحت کوم چې یوازې په پیسو باندې د امانت نه پوره کېږي چې تا پیسې وګټلې او امانت ته پوره کړو. نه، د دې بچو تربیت وکړئ ښایسته، الله به درنه تپوس کوي. د دې کور د ټلیفون کې پلانې څنګه دی، هغوی به ته به پرې راغلي اوس ښه شی ښه ښځه صحیح دواینو له بې رواني پلانې پټي ته ځي راځي که نه او میخه ودرېږي که نه او زه ته ځې سکول ته ځي او که نه بس قیصه ختمه شو او ښه شروع ته کېدی موږ چې پیسې وګټلې موږ دا وکړو او دغه وکړو. امانت کې دې خیانت وکړو او د ټولو نه لوی خیانت خو دې دا وکړو چې الله دې ورته ونښو. د ټولو نه لوی خیانت دې دا وکړو چې دین دې ورته ونښو، دیني تربیت دې ورته ونښو، کور کې دې ماحول د بېدینۍ جوړ کړی دی، ته په امانت کې خیانت کړی. دا وایي زه په ښځه باندې سختي نه کوم، زه د ښځې سره ډېره مینه کوم وایي چې چېرته ځي به زه ورته یم لاړه شه چې څه غواړي زه یې ولې راوړمه. دا خیانت یې وکړو که نه؟ دا مینه نه ده، دا د ښځې سره دښمني ده. ځکه چې ستا ښځه ستا په مخ کې روانه د جهنم په لار ده، ستا بچي ستا په مخ کې روان د جهنم په لار دي او ته وایې زه دوی سره مینه کوم. دا مینه ده؟ هغوی تباه کېږي، د تباهي طرف ته روان دي او ته خوشحاله ته وایې زه دوی د څه نه منع کوم، دوی چې څه غواړي زه ورکوم. یوازې دا مینه ده؟
بچې او ښځې چې هر شی غواړي ته ورله ورکې دا خو په امانت کې خیانت کول دی. اوس که دا ښځې داسې وغواړي بعض راشي ما نه تپوس وکړي ما نه وایي چې زمونږ ښځه وایي چې ټي وي ولګوه د دې مجبوري بې دګره اوچت کړی ټي وي. زه یو پیر کلي کې وم نو زمونږ یو خپل لرې ورته کې کېږي هغه روانو د کلي په دې منځ کې سهار ما ولید او په کپړه کې چې دی نو څه شی پټ کړی دی او په شا کړی دی روان دي غوټه کپړه یې دې تاو کړی زه به سورن ته وسله کوم څه کې اوس ویل کار مې دی څه وینې دا خبره تاواله را تاواله بس سپا خبرو کړی څه شی راغستی وی دا ټي وي دی نو ګور ضمیر یې دا خبره نه منله دا چې اوس عام بېدینه یو دا بوجي دا څه شی خو ده کې لا دومره شعور شته ضمیر یې دا شی نه مني یار دا شی بد شی خانمداري چېرته راوړ کړی وایي دا خراب شوی دا ښځه وایي چې صحیح اوس دی دا شی هم بد ګڼي دا کار هم بد ګڼي خو دا ښځې نه مجبوره دی کپړې دې چاپېره کړی د کلي په منځ کې روان ده خلک وایي چې د کاټنې راوچت کړی څه شی راوچت کړی دا ټي وي راغستی ګوره دا اوس دی به مو وایي چې زه د ښځې سره مینه کوم او خوشحاله به وي چې زما ښځې به زما صفت کړی او زما نه به خوشحالي نه دا خو دی په امانت کې څه کوي خیانت کوي دا خیانت دی په امانت کې ښه یوازې امانت دا نه دی امانت تا سره دا هم دی ته چې کوم کار کوې او دا ډېره فایدهمند خبره ده او ډېر لوی نصیحت تاسو ته کوم زړه په دې کومې واورئ کوم ځای کې چې هم تاسو کارونه کوئ کمپنۍ کې ټیکهدار سره د کفیل سره په خپل ملک کې د هر چا سره چې مزدوري کې او کار کې چې تا ته کوم کار والا کړی دا امانت دی تا سره د دې به الله تا نه تپوس کړي دې بعضو سره ګاډي یي که نه ټکسیان مکسیان ورسره یي او ډېر بد بدي چلوي وران چلوي که دې چې د خیال کوه چې د ټیر ټوپي ګوره چې مړوي سعودیانو ګاډي مطلب دی چې سعودیانو مال په موږ سره حلال دی به چې سو سره کې کوه او د دې سره بس خاون ته کې ټمټمۍ سحر او ماښام پیشوړه وهي روزي او کله به ولې د تیلو هغه دغه راکاږي ګیج او کله به ولې د موبلیلو هغه راکاږي او کله به ولې دغه راکاږي او د سعودي د کروړاو ګاډې او د کروړاو تجارت هغې کې چې څه کې کوه د ده دا مال دی او د هغه دا مال نه دی دا کوم ځای انصاف دی ګوره چې کله د یو کافر سره کار کوي که نه کافر سره ته سجي کې په کار شوې او مشر یې څوک دی کافر دی نو خیانت کول جایز دي نه دي جایز کافر سره هم خیانت داسې نشي کولی چې ته د کافر سره خیانت نشي کولی ته د مسلمان مال ته څنګه دغه جوړوي دا د عربو مال نه وي لرې کوي چې څه ورسره کوي هر شی ته امانت ګوره ډېر دغه کې دننه راځي ته له پیسې درکړي چې دا پیسې به تا سره وي مثال کې تا دې درکړي 50 ریاله دا د دې میاشتې د کار خرچه ده د دې یو ریال به الله ته نه تپوس کوي د یو ریال به الله ته نه تپوس کوي 50 ریاله تا لګولي څنګه دې لګولي دا مه یېرېږه چې کفیل به تپوس کوي او عربی به تپوس کوي او مالک به کوي یېرېږه په دې چې قیامت په ورځ به الله تپوس کوي چې تا دا پیسې په کوم ځای کې لګولې وي ولې یې دلته لګولې هغه درې اجازه درکړی و که نه نه دا زمان به 50 ریاله چې ولور کړي بس بیا به لاړ شي دا بیل به جوړ کړي 5 ریالو سامان یې راوړو 50 یې ولیکلې 100 یې راوړو 1000 یې ولیکلې او دا کیسه روانه ده او خط شروع ته کېدی وایي ما پیسې ګټلې سي نه به کوم داسې وټل پوي حرام او په حرامو کې دا حرام دي او دا په امانت کې خیانت دی هسې دا خبرې مې دې پورې راوستې چې د امانت یوازې دا نه دی زموږ د عوام چې کوم سوچ کوي چې امانت دا دی چا سره پیسې کېده او بیا یې وخورتې وګورو امانت کې خیانت دا امانتونه خو ډېر شی دي موږ سره که دا بس وي وایي دا مسله زموږ دپاره نه دی د امانت ولې وایي موږ سره څوک پیسې نه دي یا مطلب دی چې زه دې مسلې نه بري یم نه پیسو مسله نه ده موږ ټولو کې هر سړي سره ډېر امانتونه پراته دي او د دې به د قیامت پر ورځ تپوس کوي قیامت ته به نږدې په دې امانتونو کې به خیانتونه شروع شي ته استاذ یې په سکول کې ځه او ته استاذ یې په مدرسه کې دا امانت دی د دې به تا نه تپوس کېږي شیخ ابن عثیمین رحمه الله سیرت ما کتو کوم وخت چې هغه جامعه کې استاذ و نو هغه ته تنخواه میلاو شوه مکمل د میاشت په اخره کې بیا هغه واپس هغه ادارې ته لاړ څه لږ وخت بعد
او د هغې نه څه پیسې واپس ورکړې. هغو ته یې شیخ ولیده پیسې، وایي دا زه پلانې ورځ او پلانې ورځ نیمه نیمه ګنټه لیټ راغلی وم. هغو ته دا د مونږ څه پیسې کټ کوو، مونږ ته پته وه خو ته مونږ دومره جرأت مه کیني چې تا نه پیسې کټ کوو. هغه وایي نه زه یې کټ کوم. اس خو نن زما خیال ساتئ خو قیامت په ورځ به تاسو زما طرف نه جواب ورکړئ. الله نه دا خو امانت دی. الله مانه تپوس کوي چې تا چې تنخواه اخسته، تا چې ذمهواري اخیستې وه، تا څنګه پوره کړه؟ دومره پورې تقوا او د هغوی یره د الله نه. هغه سیرت کې راځي چې یو پروګرام روان و د شیخ د بل کس سره په ټي وي باندې سوالات جوابات. نو هغه چا چې سوالونه به د شیخ نه کول، هغه سره جیب کې قلم نه و. نو هغه شیخ ته د قلم ماله لږ راکړه. شیخ صاحب ورله قلم ورکړو، ویله ولا بیا ورته یې راکړه، بیا یې واغست. هغه هم حیران شو چې لکه دا ما سره څه چل وکړو. نو هغه موسکی شو، وي شیخ دا قلم وي ما تاله درکړو. بیا رایت شو چې دا خو د جامعې قلم دی، په دې باندې زه صرف هغه څه لیکم چې هغه د جامعې سره تعلق ساتي بس. اوس په دې قانون پر ورځ نه الله تپوس کوي تا دله ولې ورکړو؟ ده خو بې بارۍ لیکل کول. دې ته وایي د امانت خیال ساتل. دا دې د امانت خیال ساتل چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه. ته استاذ یې په مدرسه کې، په سکول کې، تا نه به د یو وخت تپوس کېږي. زموږ د اکثر ملګري دلته لیبر دي، نو دوی هغه حاضري لګي کار لځي، سهار دومره ټایم راغی، په دې ټایم راغی، ماسپښین په دې ټایم راغی، بیا د هغې مطابق وله تنخواه ورکوي. که چوټي وکړي هغه پیسې ته څه شي اتې کټ شي. نو دی بیا ډېر خوشحاله وي که چېرته د دې درې څلور ورځې لا نړ او تنخواه پوره راغله، هغوی ته پته نشته چې د درې ورځې چوټیانې کړي دي. ښه چورته کې وایي خبر شوي نه دي، هغه پیسې پوره میلاو شي. دا د خوشحالۍ خبره نه ده، دا د خفګان خبره ده. کنځلې ورته هم کوي. تقوا خو دا وه چې ته واپس تللی چې دا والا ښه دا بس څه کوي، لکه کوم ځای کې چې د ګوتې لګوله پروګرام نن سبا یې ګوته ولګوه چې ته رالې چې وتې، دی به راشي ګوته به ورکړي، بیا به ورک شي، بیا به د وتو په وخت کې واپس راشي ګوته به ورکړي، بیا به ځي. دی په اخري میاشت کې تنخواه والی چې ویې شماري، ټک وله ورکړي، وړولی ولېږي، حرام وړوله ولېږي دی او په خپله هم حرام. د امانت ته موضوع ډېره پلنه اوږده موضوع ده. که موږ په ګورننه وتو نو کېدای شي دا ټول درس باقي په دغې باندې وکړو، ټایم لږ پاتې دی. خو صرف دا واورئ یو حدیث ته نو امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او که زړه دې ویښي که نه نو چېرته به په امانت کې خیانت ونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې هغو ته کوله وکړه، لا ایمان لمن لا امانت له. هغه سړي کې ایمان نشته چې د امانت خیال نه ساتي. د دې نه خو بله فتوا ماته نه ده معلومه. که تاسو ته بله څه فتوا معلومه وي صحیح ده ولیکئ. دا نبوي فتوا ده، نبوي متون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې هغه سړي ایمان نشتی چې د امانت خیال نه کوي. ته چې به کوم کور کې اوسېږي دا دې په کرایي نیولی که نه، دا تا سره څه شی دی؟ امانت دی. دا به داسې حسابوي لکه ستا کور. زموږ عربو کورونه دي، هر شی وله ګډوډ کړي، هر څه به بل کوه مړه څه خپل کور خو دې نه دی. که څوک پکې چې د بجلۍ یو تار جوړوي ډبل ورته څه نه جوړوي، څه خپل کور خو نه دی. دومره زموږ د زړه نه هغه احساس وتی دی، زموږ هغه ضمیرونه مړه شوي دي. که چېرته ما دا ویله چې نه زما کور نه دی خو زما د ورور کور خو دی که نه، او که زما کور نه دی خو الله خو بران د قیامت پر ورځ تپوس کوي که نه، چې ته چې پلاني ځای کې اوسېدې تا ته هغه سړي کور راوله کړی، هغه تا سره یو امانت ته کړی و، ګاډی و تا سره امانت و، ذمهواري و تا سره امانت و، ستا یو پوسټ و یو جواب و هغه تا سره امانت و، او تا هغه پوره نه کو. د دې به تپوس کوي. الله دې موږ د خیانت نه لرې ساتي، او کم امانتونه چې موږ ته راکړی شوي دي رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې دا امانتونه پوره پوره سرته ورسو. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله وی امانتونه حقدارانو ته واپس کوي او په صحیح طریقې ورسوي. کوشش کوي چې هر امانت چې تا سره دی، هر امانت دا په صحیح طریقې سره ادا کړه. یو ټکی د بکا خو دې خو کو یو کار د بکا خو دې خو قیامت پر ورځ نه الله ته پوښ راکړي. زه په خپل ځای ورب الکعبه دا ته زړه خبره وکړم، په دې کرسۍ چې زه کښېنم په یو منبر باندې ودرېږم
پیوزي کې بیان کوم پروګرام کېدی شي بعض خلک وایي چې ګوره مزې وکړې یاره دوی په دې غټو غټو کرسیانو ناستي او په دې پستو پستو قالینونو او دا عزتونه دي او دا دي او دغه دي کېدی شي ډېر خلک به داسې وایي او دې زموږ د زړونو نه دی خبر موږ چې په دې کرسۍ کښېنو په دې منبر کښېنو زموږ د زړه نه یو الله خبرې او بار بار دا وایو چې الله چېرته زموږ د خولې نه داسې خبره ونه وځي چې هغه په دې دین کې نه وي وجه دا دی چې دا یو امانت دی ما سره په دې ځای کېناستی دا امانت دی د درس او تدریس دا امانت دی د امامتي دا امانت دی د جمعې خطبه دا امانت دی قضا او فیصلې کول دا امانت دی او که اخوا دې خوا دې په دې امانت کې وکړو قیامت پر ورځ به الله تپوس کوي لویه ورځ ده الله څه وایي وقفوهم انهم مسؤولون الله به ملایکو ته وایي دا خلک ودروه دا خلک ودروئ مخکې د نه لاړ نه شي دوی نه به تپوسونه کېږي څه چې دي د هغې تپوس به کېږي صرف یو ذات دی چې د هغه نه څوک تپوس نشي کولی هغه څوک دی الله يسوي الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله ما نسوک تپوس نشي کولی ته دا کار ولې کړی ده خو تاسو نه به یې کوم صرف هغه یو ذات دی بس هغه نه څوک تپوس نشي کولی زما او تا نه د هر شي په باره کې تپوس مال ځواني بدن وخت علم د دې هر څه به تپوس کي نو الله دې په هغه تپوسونو کې به کامیاب کړي کمه نښه شوه ده ته بیا هغه سړی ونه یې امانت به څه شي ضایع شي دویمه نښه پرې درس کې دا شوه چې امانتونه به څه شي ضایع شي درېیمه نښه دا ده چې سپک خلک او ذلیله خلک به مالداران شي او دنیا به پرې پراخه شي سپک او ذلیله به څه شي مالدار شي او دنیا به پرې پراخه شي یو څو دلیل نه پرې ته وایم چې دا خبره واضح شي اولنی دلیل امام احمد بن حنبل امام ترمذي راوړی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه قیامت ته هغه وخت پورې نشي راتلی حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع تر دې چې په دنیا کې به خوشحاله سړی او چې دنیا به پرې ډېره پراخه وي نو هغه به لکع ابن لکع وي دا لکع د چا نوم دی سړی کېدای شي د هغه د زوی نوم هم لکع دی او د پلار نوم یې څه دی لکع دی نه لکع ابن لکع مطلب سپک او د سپک زوی سپک او سپک د سپک زوی بل حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی لا تذهب الدنيا حتى تصير للکع ابن لکع د دنیا دا وخت پورې نشي ختمېدی چې څو پورې سپک او د سپک زوی پکې موړ شوی نه وي دنیا به بېسمه پراخه شي لکع ابن لکع عربي استعمالي کله په دې معنی استعمالي مري غلام ځکه چې مري او آزاد خو ډېر اوچت دی نو مرئي د هغه په درجه کې ډېر کم دی ته به لکع وي خو د هغې نه بعد بیا دا مشهور شو په دې کې کمعقل سړي ته او سپک ته او بدذاته ته به بیا څه وي لکع او دې ځای کې په دې حدیث کې مطلب هم دقه دی او داسې نور روایتونه هم راغلي دي قیامت ته نږدې به څه شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه ویلي دمقه شان شوي سپک او د سپک زامن مالداره شوي او ذلیله او خوار خلک هغوی له الله دنیا پراخه کړې ده لکع ابن لکع هغه سړی چې نه دین معلوم دی نه نسب معلوم دی نه اصل معلوم دی بس پیسې به ډېرې شوي دي یو حدیث به تاسو ته بیان کوم خو دیني درس کې ګوره کوشي روان درس کې به تاسو واورئ عزتمن به سپک شي او سپک به عزتمن شي دا هغه زمانه ده اوس تاسو لپاره یو مثال درکړم ډمان لکع ابن لکع دی ډمان څه دي لکع ابن لکع دی خو دې ډمانو باندې دنیا پراخه ده که نه په ډمتوب کې چې څومره پیسې دي دومره په یو شي کې نشته
سم مالداران دي ګوره دا ډمان دومره مالداران دي چې تاسو ګوره به حیران شئ په یو فلم باندې او په یو سندره باندې او په یو ګډا باندې دوی په کروڑو روپۍ را جمع کوي دا دی لوکع ابن لوکع د کرکټیانو ته وګوره ته 40 کاله مزدوري وکړه هغه چې یو چکه ووایي دا راغه ته ډېرې او ته 40 کاله مزدوري او په پردي ملک کې پروت یې او خولې او سختي دې تېرې کړې او بیماریانې او څه هغه یو چکه ولګوله ستا دغه 40 کالو د ګټې نه زیاته ګټه هغه کوي د مثالونه ته بیانوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث څنګه پیشنګویي کړې ده لوکع ابن لوکع به مالدار شي او د هغوی به عزتونه کېږي پخوا به صحابه کرامو انتظار کېدو د مدینې په بارډر باندې چې کله به هغوی د جهاد نه واپس را روان و غازیان او د مدینې په بارډر به استقبال کېدو بوډۍ مور به زوی ته ولاړه وه او بوډا پلار به زوی ته ولاړو ورور به ورور ته ولاړو بچي به پلار ته ولاړو لکه څوک دی وایي زموږ هغه هلک تللی جهاد لاره روان دی دا خوشحالیانې به وي او دا مبارکیانې به وي او مدینه به داسې پړقېده د الله د دین غازیان وي را روان دي او زموږ هغه کرکټ ټیم چې کله په ایرپورټ باندې خپل کېږي بیا هغه جاخم لیدلي که امیلونه او دسخطونه او تصویران او دا دی هغه چې دنیا به الله په لوکع ابن لوکع باندې کوله وکړي او هغه کوم چې درانه دي کوم چې عزتمند دي هغه څوک نه یادوي دومره عزت به له دوی جوړي خو دا ډمان باقاعده چې کله انټرویو ورکوي دا چې د الله رحم دی الله په موږ رحم کړی دا دومره عزت یې را کړی ما تاسو د یو عالم قصه بیان کړې یو کویتي عالم هغه دا خبره بیانولې وی په مصر کې د ډمتوب ډېر دی وی زموږ یو ملګری دی عالم دی هغه د مصر دی وی هغه راته قصه کوله چې زموږ په مصر کې یو ډمه ده ډېره مشهوره ده ډېره مشهوره ډمه ده او دا خلک صرف د هغې په لیدو باندې په کروڑو روپۍ ورکوي نو ما د هغې نه په طریقه باندې تپوس وکړو یا وی چې په ټي وي مې انټرویو کته او که څه طریقه وه بیا د مصري د کویتي ته دا خبره بیانوله وی چې په انټرویو کې بیا د دې ډمې نه تپوس وشو چې لکه دا څه وجه ده چې ته د خلکو په زړونو باچایي کوې لکه د تعبیر هم غلط دی د زړونو باچا څوک دی الله دی خو د ډمانې وایي پلانې د زړونو باچا دی داسې چلی چې ته د خلکو په دې زړونو باچایي کې دې ډمې ته ووایي وی هغې په هغه انټرویو کې وایي چې ګوره خبره داسې ده چې زمونږ رب د عزتونه ما نه راکړي او دا د هغه د طرف نه توفیق دی چې زما د محبت د خلکو په زړونو کې اچولی او د الله په هر کار کې اخلاص خوښي نو زه چې د سټیج ته وخېږم خو د زړه د کومې نه ګډېږم زما په کار کې اخلاص دی او مخلص سړی وي کامیاب وي نو په کار کې اخلاص ته نه وي د دې د لاسه زه ډېره مخکې تلم د دې اخلاص د لاسه ته هغه خلک دي ښه لوکع ابن لوکع اوس دوی په ټیویانو باندې هم دا ناست دي په غټو غټو منصبونو باندې هم دوی ناست دي د یو ډم دپاره دله پوره ایرپورټ بندوي د یو کرکټي دپاره دله ټول ملک بندوي د یو ګلوکار د لاسه دله ټوله ملک بندوي او چې ګلوکار او دا نن سبا ورته نومونه بدل کړو ګلوکار فنکار لکه ساده پښتو کې وایي زموږ مشران وایي ورته ډمان وي څه به ورته وایي ډمان ډم هغه دی چې په پیسو باندې ګډېږي او یا زیناکاره ښځې په میدانونو باندې ګډېږي دې ته څه وایي ته ډمه وایي یا هغه ښځې چې په کرایانو باندې خلک بوځي اوس ورته نوم بدل پلانې فنکار او پلانې اداکار او پلانې ګلوکار او پلانې لا بس پوښتنه پلانې سندرغاړی ډم او د ډم زوی او دی ول نوم دومره په دغه اخري سندرغاړی او زمونږ د پښتو معاشره مخې ته بولي د دوی پښتو معاشره مخې ته نه بولي پښتو معاشره د تباہ و برباد کړه پښتانه دي سړي پښتانه ګډي
پښتانه د پښتنو جنکۍ او زنانه داسې وي کوم چې پخواني پښتانه وو هغه زاږه پښتانه چې کوم اصل د هغوی په وخت کې چا داسې کارونه کړي وو چې څه یې ورته ویل د هغه پښتانه هم بدنام کړو د هغې نه مخکې اسلام خو اسلام څه سوچ نشته یو حدیث کې دا هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض او کله چې ته وینې خپې ابله خپې لغړ توغړ خلک یعنې پوخا غریبانانو سپکو الصم البکم چاړاګان او کاڼه مطلب دا نه چې چاړاګان او کاڼه دي مطلب دا دی چې دومره جاهلان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کاڼه او چاړاګان ووي چې کله ته دا جاهلان او دا سپک خلک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرېدو ملوک الارض چې د ځمکو بادشاهي شروع کړه په یو ځای کې تجارت او په بل ځای کې جیدادونه او دا ده فذاک من اشراطها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ د قیامت د راتلو یو نښه ده څو نښې شوې درې او دا ټولې څو نښې شوې چا ټول ترقیم ورته یاد دی یو کم 50 دا ټولې شوې یو کم 50 نښې او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې او باقی بیا پوره کوو نن درې نښې شوې کمې کمې امانت به ځای شي اهل بدعو نه به خلک علم زده کوي سپک او د سپک زامن به خلکو ته درانه شي او دنیا به پرې پراخه شي او مالونه به د هغوی سره شي او شهرتونه او دا هر څه به د هغوی سره شي په دې باندې به اکتفا وکړو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې منګه د هر قسم ګناه نه دې الله منګه لرې ساتي